خپرونه کې اړیکې ونیسئ. د کره پښتو سم ځواب په نښه کړئ او د خپلې خوښې سندرې ووایئ. रंग का बंगड़ू लगुले आगे पीछे जाओ जुल्फ दिल लहराओ मस्त जुल्फ दिल लहराओ जुल्फ दिल लहराओ मस्त कतबा जाए मौजरा का मदा हो गया का जाना ना मदा हो गया का کره پښتو له یکشنبې تر سه شنبې ژوندون د شپې 8 بجې کره پښتو. سلامونه احترامات او نیکې هیلې مې قبولې کړئ درنوونکو په دې هیله چې ټوله داسې صحتمنه جوړ او تر و تازه همدا ګړۍ د ژوندون اف ام اورئ او د ژوندون راډیو څخه کره پښتو اورئ. په خپرونه کې زه مصطفی کمال ستاسو پرونه چوپړ کې او تخنیکي برخه کې را سره مینجان دی. نو په دې هیله چې خپرونه تر پای پورې راشي به پوره سره پاس شي. خپرونه واورئ، خپرونه یې خوند ناسته. درنوونکو د کره پښتو خپرونه ده. دغه خپرونه هره یکشنبه او دوشنبه شپه 8 بجې تاسو د ژوندون راډیو څخه په ژوندۍ بڼه اورئ او زه مصطفی کمال ستاسو پرونه چوپړ کې وړاندې کوم. د خپرونې د اړیکې شمیرې 029 19 15 93 بله شمیرې هم واخلئ در سره 009 40 شپږ سره یو اتیا. درنوونکو کره پښتو خپرونه اورئ. نو په دغه خپرونه کې راڅه اړیکه ونیسئ، زموږ پښتون ځوابونه راکړئ، یعنې کره لغتونو ځوابونه موږ ته راکړئ چې په میانه یا نارمل پښتو کې ورته وایي. نو بیا زموږ سره په خپرونه کې ګډون کې شئ. درنوونکو په دې هیله چې کوم اورېدونکي زموږ سره په خپرونه کې اړیکه نیسي هغوی د خپل راډیوونه آوازونه ټیټ کړئ، بیا د هغې نه وروسته یعنې موقعیت صحیح انتخاب کړئ تر څو وکولی شي موږ سره په اسانۍ او په درستۍ وغږېږي. بله مهرباني وکړئ. خوشحاله ژوندي آباد اوسئ. مننه، زه ښه یم، تاسو ښه یاست؟ مننه، خوشحاله اوسئ وروره. د ژوندون راډیو ټولو کارکوونکو اورېدونکو ته سلام وړاندې. ستاسو سلام ته علیکم وایو او بیرته په ځواب کې درته هم سلامونه وړاندې کېږي. مهرباني ګلابه څوک له کوم ځای څخه؟ وعلیکم سلام، داود شاه سره خبرې کوم، هغه هم د ارزان قیمت نه. داود شاه د ارزان قیمت څخه ښه راغلاست. درته وایو کره پښتو خپرونې ته څه مصروفیت، څه شغلتیا زړګیه؟ د کابل ښاروالۍ د سړک جوړېږي د قلعه زمان خان سیمه کې، بس دې کې کار کوم. ډېر ښه، بریالي اوسئ، کامیابه اوسئ. نو اوس راته ووایئ چې چمتو یاستئ کره پښتو کې تاسو نه پوښتنه وکړم؟ او بالکل داسې اسانه پوښتنه وکړئ چې کامیاب شم. یو خو یوازې مو بیخي مسافر یم چې سندره م دلته راته واورم او خوند واه نو بس لیاز مو بیخي زیات شو. نو بس الله مو په خیر سره مقیم کړه، مسافرینه لرې اوسئ. چمتو اوسه پوښتنې ته زړګیه. سمه. ته ماته وایه چې روڼ څه معنا؟ روڼ معنا روښانه. مطمئنه یې په ځواب باندې دی؟ سل په سلو کې. زر په زرو کې؟ نه یم سل په سلو کې. ما ویل چې زر په زرو کې. خوشحال آباد اوسئ. تاسو وکولی شئ په راتلو سره زموږ مختلف ځواب راکړئ. نو مهرباني وکړئ سندره. مهرباني. ورور اواز دقت وصل شو. اوس صحیح شو؟ او بالکل اوس صحیح شو. ښه نو مهرباني وکړئ د خپلې خوښې سندره انتخاب کړئ. سندره به راته ګل رخسار د ګل رخ د دې راکتې چې دي بس دغه به راته نشر کړي.
ګل رخسار سمه ده ګل رخسار پښتونخوا د پېښور ښه ګل رخسار به درته ډالۍ شي تاسې ډالۍ کوئ بس ډالۍ د اسماعیل ظهیر شینواري ته د نورو وروڼو په ټول ته یې ډالۍ خویندو ته یې ډالۍ او بس خاص د تا ته ډالۍ او سلسلې ته دې ډالۍ بس نور د وخت نه نیسم په خدای دې سپارم ښه شپه او سندره دې راته پیدا شوې ده وروره او پیدا شوې ده بس په دې هیله چې ټول هغه چا ته یې ډالۍ کړه هغوی واوري اورېدونکي واوري خوند ترې واخلي نور که څه ونه ده خدای په امان نیکمرغه شپه خدای په امان هم خدای په امان درندونکو ګرانو له ارزان کې ما څخه اړیکه نیولې وه نو سندره مې انتخاب کړه نو څنګه مو خوښه ده سندره اورو د پوهېږم تاسې وایي اورو لاړو سندره به اورو بیا هم زما سره پاتې شئ او کره پښتو واورئ
ګرځوما ډېرې زارۍ مې ورته وکړې او یا چې په کومه ورځ زما نه بېلېدو نه زړګي مې هر وخت په فریاد وي بیا هم ښه راغلاست ته اورېدونکو په دې هیله چې ټوله ته صحتمنه جوړ آباد خوشحاله ژوندي همداسې ټیټ او صحتمنه اوسئ د عطرونه ښه مې درکړې وه مینا که د خایل په لورې لاړې په معلم جان پړو خیل وایه کاره پښتو خپرونې اورېدونکي یاستئ په دې هیله چې صحتمنه جوړ ډاته اوسئ خپرونه کې راسره ونډه واخلئ تر څو وکولی شئ زموږ پوښتنو ته ځوابونه راکړئ او هغه پوښتنې چې تاسو نه کوو هغه د کاره پښتو لغتونه دي تاسې موږ ته ځوابونه راکړئ او په نتیجه کې تاسې زموږ سره وړاندې شئ لاړو الیکې پرو بل څوک له کوم داسې خبره مهرباني وکړئ څوک له کوم ځای هلو له بله مننه چې اړیکه پرې شوه نو اورېدونکو خو در سره وکوئ چې اړیکه مو نیوله سئ موقع ځان انتخاب کړئ بله اړیکه به راواخلو بله مهرباني وکړئ څوک له کوم ځایه السلام علیکم شپه په خیر علیکم السلام ستاسو دی هم شپه نیکمرغه وي مهرباني وکړئ ښکلی نوم د څوک او له کوم ځای څخه مو اړیکه ونیولې نوم یې هوا د کابله هوا د هوا په څپو ښه راغلاست درته وایو ډېره مننه یو سلام ستاسو تخنیکي همکار ده هغه هم درته علیکم وایي مهرباني وکړئ هوا جانې خپرونې ته ښه راغلاست درته وایو څه مصروفیت څنګه په خبر دې پوه نه شوم کوم ویل چې څه مصروفیت لري البته فعلا خو په کور کې څه خو نشته په کور کې یاستئ ډېره ښه ده نو زده کړې څه کوئ اوس وروسته دې خو اوس پی ټکی ورته ایښی د پای ټکی مو ورته ایښی نه خدای دې نه کړي تر کومه کچه پورې مو زده کړې کړي تر څو هم ټولګي پورې کړي مې دي ما خو ویلي وي که نه مالې استاد راته اجازه نه ده راکړې چې زه په رسنۍ کې ووایم ښه نو استاد در باندې پابندي لګولی چې رسنۍ کې ووایې ښه نو ډېره ښه یو ورځ یې را په یاد شو سمه دی نو هوا جانې چمتو یاستئ پوښتنه درنه وکړم اول خو همغه ګاڼه غواړم چې یو ځل مې غوښتې وله که خدای دې وکړي چې خامخا دا پرې پیدا شي کومه ګاڼه همغه ګاڼه وي په زړګي کې راته لاره که جانانه ووایي خوږ زړګي ته مې قراره که جانانه که خیر ده که ویل شم یا نه شم په زړګي کې راته لاره کړه جانان دا سندره یو څه پوښتنه رانه وکړه چې درته جواب یې کړمه ولې نه پوښتنه خو به اسانه وکړو خو ستا دا سندره چا ویلې ده مطلب خو یې همداسې دی په زړګي کې راته لاره کړه جانانه او بل مطلب وایي خوږ زړګي ته مې قراره که جانانه او وایي چې وایي ستا د زلفو نه یو تاره که جانانه واه نو دا زلفې هم سم د تنا په څېر باندې وي سمه ده نو امین جان په لټه کې شي درته پیدا به کړي خو د سندرغاړي نوم چې وي موږ یې بهتره کوو چې ځکه دلته کوم پلیلیست موږ لرو د سندرغاړي ما ته خو هم نوم نه راته خو ستاسو راډیو نه مې اورېدلې وه ښایسته ګاڼه وه خوښېدله مې راغوښته چې غوښتله همداسې به مې ویلې دی به یې ما ته نشروله ښه سمه ده موږ به هم کوښښ وکړو په دې هیله چې زموږ سره بریالي شئ هوا جانې ښه چمتو یاستئ پوښتنې ته نشته ده چې بریالي شو خو خیر به خپله څه وکړو ته خپرونه کې هم ګډون وکړو دا لا ډېره ده خو وبه ګورو چې څه کېږي خوشحاله اوسئ لورویانه مو وکړه چې زموږ خپرونه کې هم ګډون وکړ نو اوس راته چمتو یاستئ پوښتنه نه وکړم هر رقم چې خوښ یو اسانه خو ښه پوښتنه رانه وکړه چې درته جواب یې کړم سمه ده اسانه پوښتنه ټول اسانه پوښتنې دي خو چمتو اوسئ دې پوښتنې ته تاسو موږ ته وایئ چې دریز څه معنا چې څه دریز طبیعي یو ځل ووایه دریز درینه دریز دریز وخت مو پیل شو ډېر اسانه پوښتنه ده هوا جانې ته به د هوا په سرعت سره موږ ته ځواب راکړې
هوای د هوا په صورت باید ځواب راکړي اما نه پوهېږم نو اورئ اورم خو ذهن ته مو سری شي ما ویل چې لاړې د هوا په څپو باندې نو هوا جانې کوښښ وکړئ چې وخت مو طریقه لکه یو طریقه دریز یو وخت مو نه وخت مو هم پای ته په رسېدو دی دا نه دی زر کوئ زر ځواب راکړئ که نه وخت مو پای ته رسېږي طریقه نه دی نه طریقه نه دی لکه په کوم هغه کې راځي بس تخنیکي همکار سره لږ مرسته وکړي نه تخنیکي همکار مرسته نشي کوی نو تاسې زر کوئ چې وخت مو پای ته رسېږي هوا جانې اورېدونکي هم په تمه دي نو ډېره اسانه پوښتنه ده نه پوهېږم خو ما طریز دی یو طریقه نه زه یې درته معنا وایم وروسته نو خیر بل دفعه انشاءالله چې اړیکه ونیوله نو بریالي به شئ وای ناکامه شوه ناکامه شوئ ډېره اسانه پوښتنه ده زه وروسته ځواب درته وایم بیا به خپله وایي چې څومره اسانه پوښتنه ده نو هوا جانې اورېدونکي هم په تمه دي نو هغوی ته به وخت ورکړو ډېره مننه د خدای په امان رنګینه شپه د خدای په امان ښه شپه د خدای په امان علامات شه خوږ اورېدونکي هواره جانه وه نو د هوا پر څپو یې زموږ سره اړیکه نیولې وه او همدا ډول یې ویل ګیله یې درلودله چې زما سندره مو پیدا نه کړه نو کوښښ در سره وکړه اورېدونکو چې کله مو خپرونه کې موږ سره اړیکه نیوله د کوم سندرغاړي نوم چې تاسې ووایي موږ یې په اسانۍ سره کولی شو پیدا کړو ځکه هره سندره د همغه سندرغاړي په نامه باندې دلته ثبت وي نو خیر هوا جانې ستاسو سندره به هم پیدا کړو نو چې کله مو پوښتنې ځواب راکړ بله اړیکه بلې سلام علیکم وعلیکم سلام ښه راغلاست سرته وایو تشکر زنده باشی برادر عزیزتان و خودتشان به وقت تخلیقشان به کل شنونده تشکر زنده باشین خوش آمدید به برنامه کی از کجا تماس گرفتین تشکر زنده باشید خوش باشید روی احمدی از کمپانی زیبا مقبولم کلام کتو خوش کلام خوش زنده باشی خوش کلام روی احمدی خوش آمدین احمدی به برنامه چی مصروفیت تشکر زنده باشی مصروفت دیگه مصروف هستم ندفتر کار میکنم برادر عزیزم بسیار خوب خوش و زنده باشین خب آماده هستین که سوالای ما را جواب بدین او را آماده هستم اگر من کامیابم نشدم به من خواندن نکنی به خاطر که میمان برنامه کنم بعد سالا در برنامه تمام بعد از سالای اولین بار از یا سالایتون نه دیگه برنامه تتوات میشه خدا برنامه تو اولین دفعه به خدا خوش آمدین صفا آوردین مرا خوش آمدین به برنامه میمان که سوال نمیپرسه میگه برو خب از میمان ما سوال میپرسیم بسیار آسان درسته کلی البته مکمل سوالا رو که ما آماده کردیم بسیار آسان است نموده هستین که سوالا شما کنم خب از حد کوریه که من بتونم عمل کردم درسته؟ درست مطمئن هستم شما لایق البته لایق هستین خدا کنه بگه که چی بگم برنده من مطمئن هستم هر برنامه سوال اکای جواب دادن نمیتونم متاسفانه بگم بسیار زود برنده میشم بالا هستین؟ درسته چه بود؟ دنده چی مانا؟ چی؟ دنده یعنی مصروفیت دیگه وظیفه دیگه کار شغل دیگه خب مطمئن هستین که سوالا را با درستی جواب دادین شما؟ بله البته خب معلوم میشه باشه که تو میشی دست شماست نه زبان شما جوابش داد بسیار البته موفق باشین و هستین و شدین و جواب ما را جواب دادین تبریک دارم باشه قابلش نیست چون که شما سوال ما را جواب دادین مهربانی آهنگ یعنی همشیره گلم گفت کدام همشیره؟ خواندنک اکنون که خب هوا جان کی گفت؟ وجل گیتم قرارا روڑا جانانا وجل گیتم قرارا ایرا برم نشد مرا خواب برد بسیار خوب احمدی دیگه اگه یه آهنگ پیدا نشد باز
اگه خواندنک پیدا نشد میگه دیوی ماخامه. واه او خواندن ماست، البته انتخاب ماست، یعنی بسیار خوش. درست است. یک بیت برات میگم، درست است؟ یک بیت هم بگین و خواندن تمام آماده است. اما دیوی ماخام درست است، بیت بگین. باز ما شکایتش کنم کسایی که همی اکنون با صدای من میشن باشه اول این بیت برات بگین که تو په کابل خوشحاله وسه زه په لغمان کې مرلیا نیولی یم. واه واه بسیار مزیدار و تقدیم کنم؟ مهربانی تقدیم کنی اما در کوتاه. خب خیلی لیست ما زیاد است دیگه، ما بخاطر که صبح نمیتونم مصروف هستم دیگه، میشه حالا تقدیمش کنیم. مهربانی لیست اما لیستتون کمی یکان جایش کم کنیم. جان تقدیم باشه در مقبول احمدی و دنیا پوپلزی و ندا نوری و وارث ترخیل، کرسمن ترخیل دیگه، بزرگجان تنها دیگه، بمین ارمان دیگه، با ستاره دیگه، با خدا کتون دیگه، شبک خوب و خوش دیگه. تشکر حکومتون کردین. خواهش میگم روی جان، یک سوال از شما پرسان کردم، امی کسایی را که تقدیم کردین امی یک لیست بود یا زیادی گفتین؟ با خدا در ذهنم گفتم. ماشاءالله بسیار ذهنی چی داره، چی میگه منتو قوی و پر انرژی. موفق و زنده باشین. کدام گفتین اگه دیگه نداره؟ یک گپ بگویم؟ مهربانی. آها، ما به خاطر صبح تماس گرفتن نمیتونم، یک روزم رخصتی میکنم و روز شنبه وام در ریحانه جان زنگ بزن زوره کفت میشی بگم تماسم بخ نمیکنم، به خاطر یک ریحانه رخصتی میگیرم، گاهی هیچ وقت رخصتی ندارم. زنده باشین رو جان. خوش شبکه خوب و خوش خدا نگهدار. همچنین شب خوش کلام، خداحافظ. بیا خرقلاس دارندون کو ریان بود، از کابل تماس گرفته بودن و تانست سوال ما را جواب بدن. خواندن آهنگ هم خواست از کی سندرم مختل از کی دیوی ما خما خا اول هواجانی سی هواجانی تبریک دی سندره دی پیدا شو نو بل روی جان هم دا سندره وخت اوردون کو اردو دو سندره باورو دوار اوردون کو بدی هله چی سندره باورو روی جان هواجانا خوان تر وخت اوردون کی هم وزړګي ته می قرارا راکړه جانانا وزړګي ته می قرارا راکړه جانانا پزړګي کې را تلارا راکړه جانانا وزړګي ته می قرارا راکړه جانانا وې راکړه جانانا زاره لواسنا شي نور می ډیر مینا زاره لواسنا شي نور می ډیر مینا زاره لواسنا شي خپل د ټول ژوندون اختیار راکړه جانانا وزړګي ته می قرارا راکړه جانانا وې راکړه جانانا زخم پرې د خپل
زړګي ګنډما چې زخم پرې د خپل زړګي ګنډما چې زخم پرې د خپل زړګي ګنډما راته او د زلفو تارا راکړه جانانا و زړګي ته مې قرارا راکړه جانانا وې راکړه جانانا وای خدامسته د زمان په تندې سوال شوې خدامسته د زمان په تنده سوال شوې زما مخکې هر یو سوال شوې بې ځوابه د نرګس غوندې ژېړ رنګه ته زما ګوره بازم خوش آمدیم با برنامه بنازی با امید از اینکه جور صحتمند و تندرست باشین کار پښتو خپرونه ده دری هم دومره وه دری پوره ده خو خیر زمونږ رویا جان اورېدونکي رویا احمدي سندره په دې هیله چې اورېدلې مې وي او همدا ډول سره هوا جانې هم دا سندره اوښتې وه نو هوا جانې ګورئ پوښتنې ځواب مو هم رانه کړ سندره مو هم واورېدله نو په دې هیله چې په خپرونه کې تر پایه به راسره پاتې سئ موږ ته اړیکه ونیسئ خپرونه کې راسره ونډه واخلئ نو لاړ به د اړیکې په لور څوک کوله کوم ځای څخه السلام علیکم وعلیکم السلام ښه راغلاست خپرونې ته مننه ژوندونه زه سلام تاته سلام ستا ګران همکار ته وایم علیکم السلام ګلابه ښه راغلاست سر ته وایو ښه راغلاست خپرونې ته څوک له کوم ځایه زړګیه دوستانو تندوس یم د شاجي ولسوالۍ څخه مې اړیکه نیولې څوک ګلابه وبښئ یو ځل دا نوم که بیا تکرار کړئ خوشحاله به سو دوستان وطن دوست دوستان وطن دوست دوه نومونه دواړه پر معنا او ډېر مزېدار ښه راغلاست ته وایو وطن دوست صاحب خپرونې ته څه مصروفیت لرئ زړګیه مصروفیت والا بس مصروفیت نه لرو خو بس تیاره یو نو ښه تېرېږي نو څه شی تېرېږي باد تېرېږي شپه ورځ تېرېږي رڼا تیاره تېرېږي څه شی تېرېږي بس هم رڼا تېرېږي هم باد تېرېږي هم اوبه تېرېږي هم رڼا تېرېږي همدا حالتونه دي نو لالا خوشحاله بابا ژوندی او نیکمرغه راته اوس زړګیه وطن دوست صاحب نو اوس به چمتو یاستئ خپرونه کې کوم پوښتنه تاسو نه کوو نو پښتنه خپرونه ده کره پښتو خپرونه تاسو نه موږ پوښتنه کوو کره پښتو لغات تاسې موږ ته په عامیانه ژبه کې ځواب راکوئ موږ تاسو وایم پښتنه ده که کومه زمزمه ټپي هغه ده نه پوښتنه به وکړم بیا که ته زمزمه وایې جالبه خاطره وایې هغه بیا نو ستاسو خوښه ده مهرباني پښتنه وکړه که چېرته کامیاب شو نو پوښتنه درنه کوم چمتو یاستئ مهرباني داسې ماته دا وه چې خیر الله دې خیر کې زنزله ده ټپر څه معنا ډبر ټپر ټبر ټي بي ري ټبر اواز یې صحیح نه دی لالا څنګه ټبر څه معنا ټبر 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 واخیسته لغات ټبر که ټبر نه ګوره ټبر ټي بي ري ټي ري ټبر وای وای وطن دوست صاحب دومره دې وخندولم نه ټي ري نه دی ټي بي ري متوجه سئ پوښتنې ته پوښتنه صحیح واخلئ ته لږ داسې ورو ورو وایې د سپیډ کې مه تېرېږه سمه ده سپیډ کې نظم ټي بي ري صحیح شو ټي بي ري که نور سلو وایم بیخي به پوه نه شي ټیربر نه ګلابه نه ټبر ټبر وخت مو پای ته رسېږي نه وطن دوست وخت مو پای ته رسېږي بس وخت ډېر کم پاتې دی مهرباني وکړئ بس وروره بریالی نه شم نیکمرغه شپه ولرئ د خدای په امان الله ومل شه
بیا هم ښه راغلاست درته اورېدونکو امین جان دی نو هغه ځای نه ډېر خاندي وایي چاکلیټ مې درنه وخوړ او تریخ چای مې درته کېښود اوله به مې راته ویل اورېدونکو وایي زما نه دې ګیله کړې وه چې چاکلیټ دغسې هلته ږدم او چای دلته خیر دا یو ډول د ورځې چې لږ زره شوخي ورسره وکړم بیا نو ماښام کې رانه همدې وخت کې اجازه اخلي خیر اورېدونکو خپرونه کې راسره اړیکه ونیسئ ونډه واخلئ او زموږ پوښتنو ځوابونه راکړئ تر څو وکولی شي په صحیح او په درست توګه زموږ پوښتنو ځوابونه راکړئ او خپل سندره انتخاب کړئ لر به د اړیکې په څو کلو کوم ځای څخه بلې مهرباني بلې هلو اړیکه هم پرې شوه امین جانه نو په دې هیله چې کوم اورېدونکي اړیکه نیسي موږ سره په خپرونه کې صحیح موقع ځان انتخاب کړئ بلې مهرباني وکړئ څوک له کوم ځایه السلام علیکم وعلیکم السلام ښه راغلاست درته وایي زړګیه څوک له کوم ځای څخه ډېره زیاته مننه عادلخان صافی ما د درېیم مکریانو څخه عبدالخان صافی صاحب ښه راغلاست درته وایي خپرونې ته څه مصروفیت ګلابه مننه په تحریک شهر ویسیار انجینر وو هغه ته هم سلامونه او شپه مو په خیر مننه ستاسو دې هم شپه په خیر وي تخنیکي برخه کې راسره امین جان دی هغه هم درته دواړه لاسونه په تندي باندې ایښي دي نو زړګیه راته ووایي چې څه مصروفیت لرئ مصروفیت خو محصل یم محصل یاستئ کومو پوهنځي کې ادبیاتو پوهنځی ادبیاتو پوهنځی ډېر ښه ده پښتو ادبیات دي بالکل پښتو ادبیات کامیابه اوسئ نو صافی صاحب پوښتنې ته چمتو یاستئ بالکل چمتو یم نو چې پوښتنه نو رانه وکړه ځه صافی صاحب څنګه داسې لکه ډېر سلو غږېږي وجه یې څه ده عادت مې دی ښه داسې عادت دی ښه دی بس خوشحاله اوسئ تل بریمن اوسئ چمتو یاستئ بالکل چمتو یم پوښتنه وکوئ ته ماته وایه چې ګوټ څه معنا څه شی ګوټ ګوټ ګاپ واو ټې ګورټ نه ګوټ ګاپ واو ټې ډېر اسانه ځواب دی ګوټ ښه 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 بالکل ښه نه خو انګلیش لغت دی صافی صاحب انګلیش ته مه ځئ خو ګوټ معنا ښه ډېر ښه نه دی ځواب نه دی صافی صاحب فکر وکړئ دی ځواب نه دی ګوټ نو ځواب یې دا نه دی کوخه در سره وکړئ موږ ته یې صحیح ځواب راکړئ خو ګوټ معنا ښه نه زه یې درته وروسته وایم انګلیش کې دی نه پښتو دی کره پښتو لغت دی نو وخت مو هم پای ته رسیږي لږ زر کوئ وخت پای ته ورسېد صافی صاحب ځواب په پای کې لرئ نو دغه ښه ته وایي دا یې ځواب نه دی د پای ځواب کوم لرئ صافی صاحب د پای ځواب نشته راسره خوشحاله آباد اوسئ که نور څه ویل نه لرئ د خدای په امان نیکمرغه شپه د خدای صافی صاحب په اخر کې څومره خبرې وایي ښه شپه نو اردونکي راسره په خپرونه کې ونډه واخلئ او ګډون راسره وکړئ زموږ پوښتنو ځوابونه راکړئ تر څو وکولی شئ تاسې هم موږ سره وړونکي شي و شما بتوانید که جواب ما را به درستی و البته دقیق جواب بدین تا که شما هم برنده شوید و آهنگ دلخواهتان انتخابتان انتخاب کنید و بتوانید که جواب ما را به درستی جواب بدین میریم سراغ تماس السلام علیکم وروره وعلیکم السلام خوش آمدید څوک له کوم ځای څخه ډېره زیاته مننه رور جانه یو سلام تخنیکي همکار ته سلام ټول اورېدونکو ته علیکم سلام ټول اورېدونکي هم همدا اوس درته په ژبې په سر باندې علیکم راغله نو مهرباني وکړئ ګلابه څوک له کوم ځای څخه خان مینهناک د سره په تماس کې یم د سرکناو نه خان مینهناک ورور د ښه راغلاست وایي د سرکناو څخه همیشنی همکار د کره پښتو خپرونې همدا ډول سره د ټولو خپرونو همیشنی همکار خانو ګلابه دا به نه پوښتم چې څه کار څه دنده لرئ نو ډارې به پوښتنې ته راسم که خوښه مو وي ډارې پوښتنې ته ورشه اوس لږ اسانه پوښتنې ته ورشه ستا پوښتنې ډېرې سختې دي ګوره ښه واو نه دومره سختې نه دي یګان پوښتنه کم داسې راشي زه درته کوم پوښتنې مې چې کړي درته وایم غوږ ورته ونیسئ په اخر کې به پوه شئ چې څومره اسانه دي ښه چمتو یاستئ بالکل چمتو یاستئ ورځه پې ورځم پې
ښه تاسې به دا راته ووایئ چې بیل څه معنا ډېره بیل بیل ډېر معنا لکه زیات نه نه بیل بیل ډېر بی یې لام متوجه سي پوښتنې ته بیل بیل وخت مو بیلچې ته بیلچه نه نه یو چانس راکړه روزانه ګنټې ته وایي هغه کښل لیکلي خلک چې ځمکه راکني که نه دغه دا نه دی دوه سرونه غوندې کلري هغه لرګي کې ورکول شوی یو سربره یو لاندې خلک چې ځمکه کني نه دا هم جواب نه دی نو اخري چانس دی نه اخري چانس یې زر جواب راکړي چې وخت هم پای ته رسېدلی مینه ناک رور اوره مروره څنګه یم ولا ډېر اسانه ځواب دی نو وخت مو هم پای ته ورسېده ځواب نشته نه به وي روزانه نیکمرغه شپه ولرئ که ورته ولرئ د خدای په امان مینه ناکو رو د سرګنو څخه اړیکه نیولې به وینا شو کړې موږ پوښتنه ځواب راکړې بیل ډېر اسانه ځواب دی نو چونکې وروسته بیا درته هم خپروم په پای کې ځکه چې کوم پوښتنې ما کړي دي یو د دریز بل د بیل او بل د البته یو بل لغت مې پوښتنه وکړله همدا ډول سره یو دوه لغتونه نور دي نو دا به خپرونه په پای کې درته وایم چې څه مانه خو ډېر اسانه ځوابونه دي د هیله چې ماته کوم پوښتنې مې درنه وکړې د هغو ځوابونه ورسره یاد کړي بیا په راتلونکي کې ماته ځوابونه راکړئ خیر نو کوښښ در سره وکړئ چې کوم پوښتنه د کوم اوریدونکو هغه ډېر دقیق ورته متوجه اوسئ او ډېر دقیق یې موږ ته ځواب راکوئ تر څو تاسې وکولی شئ موږ سره په خپرونه کې وړونکي شئ نو کوم پوښتنه چې درنه کوم ډېر اسانه پوښتنې دي البته دا کوم پوښتنې مې چې کړي دي ورو ویلې وایي سختې دي نو دا به د خپرونې په پای کې تاسې واورئ چې څومره سختې دي او څومره اسانې دي یعنې سخته پکې یوه دانه هم نشته نو تاسې به وګورئ چې کومې کوم پوښتنې مې چې کړي څومره اسانه دي خیر د اړیکې په لور به لاړو شو وګورئ څوک دی له کوم ځای څخه بلې مهرباني وکړئ څوک له کوم ځایه السلام علیکم لالا جانه جوړ بخیر وعلیکم السلام لالا جانه ښه راغلاست ته وایي خپرونې ته څوک له کوم ځای څخه ډېره زیاته مننه عبدالامین یم علوي صوت عبدالامین ښه راغلاست ته وایي خپرونې ته څه مصروفیت ګلابه ډېره زیاته مننه لالا جانه فلحال څه مصروفیت نه لري وزګار یې تاسو هم ښه راغلاست یم خپرونې مننه زه ډېر وخته ښه راغلاست یم خو خوشحاله باد فکر کوم لومړی ځل مو د خپرونې سره اړیکه نه ډېر وخت کېږي چې زه د ژوندون راډیو سره اړیکې نیسم ښه همیشنی همکار یاستئ نو ډېره ښه ده همداسې تل اوسئ ګلابه ښه نو چمتو یاستئ پوښتنې ته پوښتنې زه چمتو یم او اسانه پوښتنه چې یوازې ما نقل هم ضرورت دی چې څوک نشته چې ته وایه سمه ده بیخي سمه ده تاسې ماته دا وایئ چې واټن څه معنا چې شه واټن واټن چې شه لالا جانه واټن واټن او وطن د خدای نه وایي نه واټن وو الف ټې نون وطن لکه یو جرنوالی نه د پای چانس اخري ځواب او دقیق ځواب راکړئ که دا پوښتنه یو پېره بیا راته رانه وکړي دا به ډېره ښه وي چې زه ستاسو په غږ ویښ پوه نه شم ښه دقیق متوجه اوسئ واټن څه معنا پوښتنه مو واخیسته واټن یعنې یو څه شی پلورل غټ کول د بده منه چې ځواب مو رانه کړی که نور څه ویل نه لرئ د خدای په امان ورور خدای په امان نیکمرغه شپه د خدای ښه نو د خپرونې هم د پای شیبې دي البته زیات نه څو اړیکې راخیستی شو نو لاړ به د بل اړیکې په لور خپرونه کې به څوک وګورو چې څوک دی او له کوم ځای څخه دی بله مهرباني وکړئ الو السلام علیکم وعلیکم السلام ښه راغلاست ورته وایم خپرونې ته ښکلی نوم د کوم ځای څخه خوشحاله اوسېږي کمال روغې جوړې بخیر مننه خوشحاله آباد ژوندي صحتمنه تندرسته همداسې تکړه اوسئ څوک له کوم ځایه سپوږمۍ ښاپېرۍ خبرې کړم سلیم کاروان نه مې اړیکه نیولې سپوږمۍ ښاپېرۍ همداسې دی ښه راغلاست درته وایي سپوږمۍ هم ښاپېرۍ هم نو دا راته وایه چې ښاپېرۍ د کوم ځای نه راځي ځمکې کې وي او که څنګه
یا سلیم کاروان نه مې یاد کړل. خو سمه ده پوه شوم. ومویل چې ښاپېرۍ د کوم ځای نه وي؟ ښاپېرۍ څه ډول؟ که نه ښاپېرۍ خو په اسمان کې ګرځي. په اسمان کې ګرځي. ښه نو کومې کیسې چې موږ او تاسې اورېدلې همداسې دي. ښه نو ښاپېرۍ سپوږمۍ ښه راغلاست ته وایي خپرونې ته البته کره پښتو خپرونې ته. نو څه مصروفیت ښاپېرۍ لري؟ ته خو په اسمان کې نه ګرځې. کمال وروره زه خو مدرسې ته ځم او مکتب نه مې ځان وسیستلی دی. لسم صنف کې مې پروسه کال یې وروڼو پرې نه کړم اجازه یې نور رانه کړه. بس اوس مدرسه وایم او مکتب نه وایم. غوره کار مو ترسره کړی. مدرسه هم غوره او بهتره کار دی. خوشحال آباد اوسئ، بریالي اوسئ، کامیاب اوسئ. بس همدومره صفتونه. ښه نو ښاپېرۍ به راته ووایي چې پوښتنې ته چمتو ده؟ تاسو لکه اسانه پوښتنه وکړئ که نه اورېدو خو ډېرې تاسو وکړئ. دا خو یو جواب هم راسره نشته. دومره اسانه پوښتنې دي ښاپېرۍ جانې چې زه وروسته ځوابونه ورکړم بیا به ته ووایې چې دا څومره اسانه و. خیر پوښتنه نه کومه. نو ښاپېرۍ خو ډېر لایقه وي او ډېر څه ورته وایي یعنې ډېر تکړه وي. نو چمتو یاستئ پوښتنې ته؟ ښه سپوږمۍ به راته ووایي چې ناوړه څه معنا؟ ناوړه یعنې بد کار. بد کار. مطمئنه یاستئ؟ بلکل. 0% که 100%؟ 100 کې 80%. 100 کې 80%. نو دا 0% ولې مطمئنه نه یاستئ؟ چونکې ځواب مو هم 100 به راسره څه شي نو؟ ښه 100 به سره زه شم. ناوړه، بد یا خراب. خراب 100 تکمیل شو. سمه ده؟ بریالي کامیاب اوسئ. تاسو مونږ سره څه ورته وایي بریالي شوئ. نو مهرباني وکړئ سونګ انتخاب کړئ. یو دی پکې انګلیش وي. او سندره مهرباني. سندره د نوید محمد تفیز دی که نه دغه نوي چې راغلي چې وایي رښتیا به راته وایي څخه دغسې سندره تفیز یې نوي راغلي. نوید محمد که رښتیا به راته وایي همداسې دی. زما واز یعنې دومره ښه نه دی خو بیا هم تر اوسه مې زمزمې نه دي کړي. خو ځینې وخت کې د اورېدونکو د خاطر باندې چې خوشحاله البته واوسي. مننه ښاپېرۍ. تاسې هم داسې ښاپېرۍ یاستئ. نو ښاپېرۍ صفتونه مو زه وکړم. ښه نو سندره به ورته امین جان وګوري پیدا به کړي. البته تاسې به واورئ. مهرباني ډالۍ او دا به ډالۍ څنګه سروي خورته او تاریخ خورته لیلا صافي خورته او شازه خاموش خورته او اسما خورته. نو ته به خویندې زما وزه د ټولو خویندو ته به ډالۍ. مننه. خوشحاله اوسئ، آباد اوسئ، صحتمند اوسئ، خپلو هیلو ارمانو ته ورسېږئ. که نور څه ونه لرئ د خدای په امان رنګینه شپه. ښه نو اورېدونکو کره پښتو خپرونه اورئ. زموږ سره ښاپېرۍ سپوږمۍ وه. نو اړیکه یې نیولې وه د سپوږمۍ څخه. نو وایي کولی شو زموږ پوښتنې ته ځواب راکړي ښاپېرۍ. نو البته ورځو سندرې په لور سندره به اورو. بیا هم زموږ سره پاتې شئ او کره پښتو له یاده وباسئ. خدای دې ما مړ کړي چې بتا زهیرومه ستړی څومره انتظاره په زړه زخمي دې کړم یاره ویښ یم ناسته تر سهاره ای بې وفا بې وفا زما یاره دا ستا
تصویر ته اوښکې پټې تویومه غمونه مانئ چاپېر شي اشنا به څنګه له ما هېر شي شپه خو زما ټوله شبګیر شي ژوندون به څنګه په ما تېر شي هره شېبه چې په ژړا زه تېرومه غم کې د یاره سهرانی شم په غرونو ګرځم غرڅنی شم سم شم پاگل سم لیونی شم د خپلو نه پردی شم مینه دا ستا کې له دنیا ورک شوی یمه راشه راشه دلربا ستا په انتظار یمه مست لیلا راشه راشه دلربا ستا په انتظار یمه مست لیلا ستا په انتظار یمه مست لیلا زړه کې مې یادونه جوړ مې شول زړه کې پرهرونه تېر شول تر منځ مو کلونه بیا به رانشي تېر وختونه جانانه تا سره چې شپه ورځ ومه که غریبي که ملنګي وه څومره خوشحالي وه یوازې زمونږ زندګي وه زمونږ دواړو بادشاهي وه اوس له یو بل نه لرې ژوند کوونه خواږه چې دې رایاد شي خنجر باڼه چې دې رایاد شي یاره هر څه چې دې رایاد شي ابد او ښه چې دې رایاد شي بد هېر کړم ښه دې هر وخت یادومه د رقیبانو پالیسي دا چې تر منځ مو جدایي ده دغه زمونږ بدنصیبي ده عاشقي نیمه بادشاهي ده زما جانانه ستا په نوم ژوند تېرومه وای شبنمي ښایسته تل مې زړګي کې اوسه شبنمي ښایسته تل مې زړګي کې اوسه د دې ګل د ګریوان له کوره مزه د جانان یاده خوبونه مې در واخله د جانان یاده خوبونه مې در واخله خو تش لاس د پښتانه له کوره مزه بیا مې هم ګېډې سلامونه ولرئ البته ویې لرئ تر څنګ در سره په دې هیله چې ټوله ته صحتمنه خوشحاله آباد او تندرست همداسې تکړه قوي مقاومه اوسئ درنونکو البته د کره پښتو خپرونه د تاسو په ژوندۍ بڼه ژوندون راډیو څخه اورئ او دغه خپرونه هره یکشنبه دوشنبه د شپې 8 بجې تاسو د ژوندون راډیو څخه اوریدونکي یاستئ په دغه خپرونه کې راسره اړیکه ونیسئ د خپل البته کوم پوښتنې نه کوو تاسې ځوابونه موږ ته راکړئ خپله خوښه څه شی انتخاب کړئ هغه پوهېږئ اورېدونکو دغه خپرونه کې چې کله مو اړیکه نیوله خو در سره زیات وکړئ چې راډیوګانې مو ټیټې کړئ یا هم بندې کړئ تر څو کولی شئ په درست او صحیح توګه تاسو اوازونه موږ ته راشي بل تر څنګ یعنی زیار در سره وباسئ تر څو تلیفون مو داسې موقعیت ته انتخاب کړئ داسې موقعیت تلیفون دپاره انتخاب کړئ تاسو د هغه څخه په صحیح په درست توګه موږ سره اړیکه ونیسئ نو ولاړ به شو د خپرونې د پای شیبې هم دي او ډېر کم وخت هم لرو اړیکې به د خپرونې پای راواخلو څوک دی له کوم ځای څخه بلې مهرباني وکړئ څوک له کوم ځایه بلې السلام علیکم وعلیکم السلام ښه راغلاست خپرونې ته څوک له کوم ځایه
جوړ تازه تکړه ماما څنګه یې ښه صحت ښه دی؟ مننه ښه راغلاست درته وي خورئ څه مصروفیت لرئ ګلابه؟ مننه ماما بس زه خو ستا مینهوال یم غم شوکت افغان نیغ په نیغه د کابل سره کیناونه. افغان صاحب ښه راغلاست درته وایو د کابل د سرکینو څخه. نو خوشحال آباد ژوندي اوسئ راته همداسې مینه ناک اوسئ. نو اوس به چمتو یاستئ پوښتنې ته؟ مننه چمتي ما د تخنیکي همکار په مرسته بس یو اسانه پوښتنه رانه وکړه ځکه چې اخرانۍ خوش چانسه هم یم. ښه نو ته به دا راته وایې چې څنګه دې وایي تخنیکي همکار په مرسته دې کې راز څه شی دی یعنې؟ نو بس دا هم تخنیکي همکار امین جان دی. نو بس هغه چې دوه وکړي بیا زر ځواب ورکوی شي که نه؟ ښه نو افغان ورور چمتو یاستئ پوښتنې ته؟ پوښتئ ماما. ښه ته به ما ته وایې خوریا جانه چې بشپړ څه ته وایي؟ بشپړ بشپړ پوره. رښتیا وایې؟ رښتیا وایم انشاءالله صحیح به زه یم. انشاءالله بالکل صحیح دی او ځواب په درستي او په صحیح توګه موږ ته راکړه بریالي شولئ مهرباني وکړئ. بس مننه ماما بس تخنیکي همکار په سندره به راته نشر کوي. تخنیکي همکار ته یو دقه سندره راته حتمي پیدا کړه. یو نوې سندره راوتې ده پنجابي په اواز پنجابۍ ویلې ده بس هماغه به راته نشر کوي. پنجابۍ ویلې ده د پنجابۍ څوک ده نوم لري؟ والا نوم خو راته نه دی خو نوې سندره راوتې ده. تورې جانو کسکو مې بتاڼو هغه سندره خو نه وي همدغه ده بس نوې سندره ده همدغه به راته نشر کوي. دا سندره نشته دا ما ځانه درته ویلې مطلب شعر ګلابه نو نوم یې وایي یا هم د سندرې مطلب وایي ګلابه؟ والله ماما بس نن مې واورېدله خو سندره رامه ډېره خوږه ولګېده نه راته معلومه ده. یو سندره به ورته نشره کړو پنجابۍ به وګورو د پنجابۍ په اواز کې. نو افغان صاحب که نور څه ونه لري د خدای په امان نیکمرغه شپه. مننه ماما بس تاسو د ډالۍ وي تخنیکي همکار ته خان میناناک ته اسماعیل ظاهر شینواري ته ټولو خویندرونو ته ښې شېبې ګامګام ښه خپرونه ښې شېبې. ګډ بای. ښه نو اورېدونکو په دې هیله چې ټول راته صحتمنه جوړ اوسئ. د خپرونې هم د پای شېبې دي یو اړیکه به راواخلو د پای چې څوک دی او له کوم ځای څخه اړیکه نیولې بارې مهرباني وکړئ. ښه نو اورېدونکو د خپرونې د پای شېبې دي او فکر کوم د دې نه وروسته د امیر جان خپرونه ده هغه به همداسې تاسو ته خپرونه وړاندې کړي امیر جان سره هم پاتې شي خپرونه واورئ. نو زه به درته هغه کومې پوښتنې چې ما کړې وې او د هغه ځواب یې ونه شو کړی موږ ته راکړي. نو هغه دی لومړی ده تبر قوم ته وایي. تبر یو ورور نه مې کړی و خو ځواب یې رانه شو کولو. تبر قوم. بله پوښتنه وه البته بله پوښتنه وه ښه نو کومې پوښتنې چې ما د اورېدونکو څخه کړې وې هغه پوښتنې یعنې ځواب یې رانه شو کړی هغه پوښتنې زه ورته اوس وایم. نو متوجه اوسئ کوم پوښتنې چې تاسو نه کړې وي هغه پوښتنو ځوابونو ته متوجه اوسئ. ښه بل پوښتنه وه البته ښه کو خو در سره وکوئ چې کومې پوښتنې درنه کوم هغه ځان سره یاداشت کړي تر څو تاسې هم یعنې په راتلونکي کې ځینې اورېدونکي چې دا سخته پوښتنه خو ډېره اکثره یو ورور نه پوښتنه کړې چې بیل یعنې جلا یعنې جلا یو ورور ویل چې بیل ته وایي که نه بیلچه چې ښایي نو هغه نه دی ورور بیل یعنې جلا ډېر اسانه ځواب یې و چونکې هغه ویل دا سخته ځوابونه دي نو هغه کوم پوښتنه مې څه نه کړې وه هغه ډېره اسانه وه. بله پوښتنه البته وه همدومره وي فکر کومه یوه د پای پوښتنه یو اورېدونکي نه مې کړې وه نو فکر کومه ښه بله کوټ یعنې ګوټ ګاپ ووټي پوښتنه وه چې لغت دی طرف یا خوا. نو دا بس همدومره پوښتنې مې د اورېدونکو څخه کړې وي هغه اورېدونکي چې موږ ته ځواب را نه شو کړی نو اورېدونکو ګورئ څومره اسانه او دقیق او یعنې ډېر روښانه پوښتنې دي کوم لغتونه مې ستاسو نه وکړه. په دې هیله چې په راتلونکي خپرونه کې را سره پاتې شئ. امیر جان هم د یاده مه باسئ بس د 9 بجو نه خوا خپرونه د امیر جان دی هغه سره اوسئ اړیکه ونیسئ او خپرونه کې خوند واخلئ خپرونه واورئ او همدا ډول سره تر بلې خپرونو پورې چې زه مصطفی کمال صاحب رانشپور کړی یم تاسو بلې بخښنه کوم دی سپارم نیکمرغه شپه خوشحاله شپه د الله په امان.